اسلامي امارات خپله سرپرسته کابینه کې یو شمېر نوې ګمارنې اعلان کړي. مجاهد وایي د پاکستان په ګډون هیڅ چاته په کورنیو چارو کې د مداخلې اجازه نشته. اسلامي امارات وایي ډېر ژر به له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. او له هېواده بهر خبرونو کې به واورئ چې د کاناډا ټولټکنې د لومړي وزیر جسټن ټروډو ګوند بریالی شوی خو اکثریت یې نه دي ګټلي. او بایډن امریکا ته د بهرنیانو د سفر په سر لګېدلي محدودیتونه لرې کوي. د طالبان وان ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه په اعلامیه کې ویلي د نویو ګمارل شویو کسانو لپاره مسلکي توب او د وړتیا معیار په پام کې نیول شوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې د یو شمېر نویو سرپرستو مرستیالانو او یو وزیر د استوګنې اصلي ولایتونه هم په ځانګړې توګه یاد شوي دي. طالبانو د ځینو شمالي او مرکزي ولایتونو وګړي کابینه کې د وزیرانو یا مرستیالانو په توګه شامل کړي او ظاهرا هڅه یې کړې چې د سرپرستۍ کابینې د ترکیب او ټول شمولیت په تړاو نیوکې ځواب کړي. د سوداګرۍ سرپرست وزیر نورو عزیزي د پنجشیر ولایت اوسیدونکي په توګه یاد شوی او د غرض د همدې وزارت د لومړي او دویم مرستیال په توګه د محمد بشیر او محمد عظیم سلطان زاده له نومونو سره په ترتیب د بغلان او سرپل ولایتونه یاد شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې صدر ملا محمد ابراهیم د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال په توګه او د غرض ملا عبدالقیوم ذاکر د دفاع وزارت د مرستیال په توګه ګمارل شوي دي. د اعلامیې له مخې نظر محمد مطمئن د اولمپیک د ملي کمیټې سرپرست په توګه، ډاکټر محمد فقیر د اسایې د مرکزي ادارې د سرپرست او انجینیر نجیب الله د اټومي انرژۍ د رئیس په توګه ګمارل شوي دي. طالبانو د روان کال د وږي میاشتې په نیمایي کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرتابه خپله نوې سرپرسته کابینه او ورسره افغانستان کې خپل نوی سرپرست حکومت اعلان کړ. د افغانستان په اړه د ایران، چین، پاکستان او روسیې ګډه ناسته ټاکل شوې چې ډېر ژر د تاجکستان په پایتخت دوشنبې ښار کې د افغانستان په تړاو د 4 هېوادونو ناسته وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارووا پرون ناوخته په یوه خبري ناسته کې ویلي چې ډېر ژر به د افغانستان په تړاو د چین، روسیې، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وشي. هغې زیاته کړې په دې ناسته کې به د افغانستان او سیمې پر امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو خبرې اترې وشي. له بلې خوا مجاهد وایي د پاکستان په ګډون هیڅ چاته په کورنیو چارو کې د مداخلې اجازه نشته. د افغانستان اسلامي امارت وایي هیڅ چاته د هېواد په کورنیو چارو کې د مداخلې اجازه نه ورکوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خبري کنفرانس کې د کابینې د پاتو غړو د معرفي ترڅنګ پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. نوموړي وویل چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، له افغانستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي او په خبره د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې د نوي حکومت د رسمیت لپاره هڅه وکړي. هغه همداراز د ښې حکومتولۍ په اړه وویل چې د سیمې او نړۍ د هېوادونو مشورو ته درناوی لري خو هیڅ چاته د هېواد په کورنیو چارو کې د مداخلې اجازه نه ورکوي. د په وینا پاکستان او د نړۍ نورو هېوادونو د حکومتولۍ په اړه افغانستان سره سلا مشورې لرلې دي او په وینا د اسلام آباد په ګډون هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. له بلې خوا یونیسف وایي افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان له بشري اړخه له ناوړه وضعیت سره مخ دی او لا ډیرو بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. سرچینه کاږي چې دمګړی په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان بیړنیو بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري او که پر وخت دغه مرستې ونه رسیږي نو د بشري ناورین د رامنځته کېدو احتمال شته. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو مرستندویه برخو هم په افغانستان کې بشري ناورین د رامنځته کېدو اټکل کړی دی او له نړیوالو غوښتي چې دلته په خپلو بشردوستانه مرستو کې ډیروالی راولي. طالبان وایي ډېر ژر به له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې هر څومره ژر چې کېږي له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به پرانیزي.
دا خبره د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وکړه. هغه وویل د لوړو ټولګیو د پرانیستې لپاره په یوه طرزالعمل کار روان دی څو د خبره نجونې په مسؤونه توګه ښوونځي ته ولاړې شي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې په تړاو یې ګام وانخیست. د چارې ګڼ توند غبرګونونه وپارول.